خاورې دي د محمد اشرف صاحب چې هغه زمونږ د کام زمونږ د دې خاورې او زمونږ د بچو چې کوم دی نو هغه محافظ دی هغه دی دغه اراده ده چې بھائی مونږ به د دې وطن د دې خاورې به همیش دپاره به حفاظت کوو را سره یو څو سیلانیان موجود دي او دی هم په چکر راغلي دي او تپوسونه به ترېنه کوو چې څومره چکر یې ووالو څومره یې خوندونه واغېستو که نه چکر څنګه چل دی څنګه و څنګه نو السلام علیکم وعلیکم السلام الله جوړ په خیر تکړه مهرباني ژوندی اوسه ته ښې مزاجونه ښه دي ښه سورګې لالا د کوم ځای نه راغلی او نوم دې له خیره سره څه زما نامه ملکزاده سیماب خان و راغلی یم جمرود خیبر ایجنسۍ نه تاجون لالا پیژنې که او خو بیا هر سړی پیژني تاجون لالا ته هم پیژني او تاجون لالا زموږ یو ډېر ستر مینهوال دی را سره روزانه په خپرونه کې په ژوندۍ بڼه باندې را سره ټپې شریکوي او ډېرې ښې ښې خبرې کوي نو پیژنې که نه بالکل یې پیژنو تاجون لالا ته به پهله یو سلام وکړي چې تاجون لالا بس سلام قبول کړه د جمرود د خاورې هغه یو ښه نمایندګي کوي دروند پښتون دی او مونږ پې ویاړ کوو لالا چکر مو والو دغه ته راغی بحرین ته راغی دې نه علاوه مو ګرځېدی که نه صرف دلته راغی نو موږ د افریدي چې کله راشي خامخا چکر وایي کلام ملم جبش ولا یا میادم شو کې خامخا بل مونږ پروګرام خو خامخا سیخان میخانو پروګرام وي نو موږ خو چې راوځو په مضبوط پروګرام باندې راوځو مخکې مخکې ځان سره راوړي که نه نه هغه راوړي مې خو ختم کړی دلته چې کوم چیلي میلي وو هغه مې ملا کړه غوښه مخکې مې خو وکړې وایي مو وکړه خیره سره مزېداره الله مو نصیب کا خو دا راته وایه خوند د کوم ځای زیات دی چې دې خو د سواد د سیمې نه را شروع شي نو خوند مو کوم ځای نه زیات واغېست یاره خوند خو مونږ بس منګاور نه راوړېدلي یو په خوند باندې شروع یو او یا په خوند کې روان یو اوس نه چې وطن ته ځئ بیا ګرمي بیا یاره پاکستان ټول د خوند نه ډک دی خو هر ځای خپل خپل خوند دی نو بس لکه سوات خپل خوند دی پېښور خپل خوند دی لاهور خپل خوند دی افریدیانو خوراکونه وایي ډېر زیات مشهور دي او ډېر مزېدار خوراکونه کوي کم یو خوراک داسې چې هغه خپل لاسونو سره په یارانو کې یو ځای شو یارانو یو بنډار جوړ کړي او خپله یې پخوي یاره سیخ تیکا چې کومه سیخ کباب لکه مونږ چې کوم د ګډانو نه پخوو که نه نو بس دا مشهور دی موږ افریدو او د سیخانو نه پس بیا د اشنا چای که نه قهوه آپ سے ضروری ده لکه څنګه کورته و پرتوګ ضروري ده چې غوښې سره قهوه ضروري ده ملزوم و لازم دي ورور مې وایي چې خوراک نه پس قهوه څکئ دا چې کوم دی د چا مطلب د چا خبره د وجود دپاره هم ښه دي چې اکثر د انسان هغه موټاپې ښکار شي نو موږ ورپسې ګولیانې اچوو خو اسان علاج یې دا دی قدرتي علاج یې دغه دی نیچرل علاج یې دغه دی چې لږ شانتې غوښې مخې خورئ ډېرې زیاتې به نه خورئ ولې چې هلته ګرمي ده دلته خوراک پکار السلام علیکم وعلیکم تاسو ښه جي ورور مې ښه دی الحمدلله مشره مننه کوم ها جي تاسو لږه اوله مهرباني کوم تاسو افغان ټي وي تاسو ته راغی او تاسو زموږ تاثرات الی د دې خلکو یو اواز جوړېږي او تاسو به موږ شکریه ادا کوو جي مننه کوم ورور خشته سیز مې درکې صحیح کو خشته سټایل مې صحیح کو غټ غټ ویښته او داسې په مرۍ کې او داسې زنځیر تېر شوی دی هغه هم راته داسې ښکاري چې د سرو دی له خیره سره مهرباني جي زیاته چول نیم دي پکار بیا اکثر له داسې وشي چې معاشره کې بیا د دې دپاره بیا تنه سټ کټ کړي چې وایي ترې وګوس کوي دی نه کې راغلي وو نو بس اختر مه کوه بس کله کله شوق دپاره چوو او باقي چې کوم دی بیا کوس کو واپس خپرونه کې څه کار روزګار کوي دلته جي زه خپله په ذاتي په هانګ کانګ کې یم دوبۍ کې زموږ کاروبار دی او جي چکر ته راغلي سوات ته او زبردست موسم دی ماحول ډېر مزدار دی او جي ډېر زیات خوند کوي ماشاءالله څو ملګري راغلي را موږ خو تقریبا 300 راغلي یو تقریبا دا زموږ ملګری دا د شان صاحب زموږ غره جمعتون راغلی مزې مو واغېستې مزې خو لا چالو دي لا پوره شوي نه دي مو چې سوات دومره غټه سیمه ده چې دې کې ته ګرځې دا ته په میاشت کې هم شته غونډولې مل منجبه شوه پکې بیا ته راشې میادم دی پکې بیا بس مدین دی بحرین دی کالام دی موډن دی نو دې کې چې ته ګرځې کې ډېر ټایم غواړي خو چې څومره ټایم تاسو زیات ورکوئ تاسو به انجوای کوئ ځایونه به ګورئ ایکسپلور کېږي به که نه نو دې کې ډېر پر ټایم غواړي نو ماشاءالله زبردست دی لږ وروڼو مسله ده لکه د بحرین اخوا چې لاړ شي نو هغې موږ حکومت ته خواست کوو چې د دې مسلې حل راوباسي نو خلک به ډېر زیات راځي الله اقتصاد جي ورور مې ویښته ساتلي دي هر څیز دپاره د هغې یو ضرورت دي خوراک ضرورت دي د دې ویښتو له څه ورکوې دې دپاره جسم نه وکړي زه خو له خپله مهندي ورکوم چې لکه شاینینګ کوي ماشاءالله مطلب مهندي نکریزي دا قدرت کنډیشنر دی شاینینګ هم پکې راځي او بل د ویښتو نیچر خلک پکار چې کوم قدرتي دي نو ویښته لکه داسې زما مطلب داسې تیل مالګې نه خوري نه دوی سم نه ورکوم په شیمپو دا سواد اوبه ډېر مزدار دي دې کې چې کله ولا مې اټومیټک ښایسته راځي ماشاءالله دا جي یو بل ورور دی را سره السلام علیکم وعلیکم السلام صوفي صاحب ښه دی شکر الحمد الله ته واقعیت خیر شکر دی د پښتونخوا په سیمه باندې مطلب دې ته جنت ویلی کېږي او د سویزرلینډ ورته ویلی کېږي او په دې سیمه باندې څه محسوس ما خو ډېر ښه چکر ووهلو زه خو ګلګت نه راغلم ګلګت او پنجراب مې وکتل او داسې په ناران کاغان باندې راغلم بیا سوات ته راغلم دا په انټیګرام کې خپل کور د بحرین کې تر کور دا ستا مېلمانه دي او دا مېلمانه دا مې هغه سانډو مې دی
او میلمانه راغلي او میلمستیا برابر او زبردست د پښتنو شان دی چې میلمستیا به ښه برابره کوي او زبردست مېلمستیا مې وکړه ورته مسلې د دې څه دي چې هغه د سیلانیانو دپاره ته خو د دې ځای رهایشي نو څه مسلې دي چې یاره هغه په ښه کړی شي نو داسې به سیلانیان نور به موږ دې خوا مخه دلته غټه مسله خو دی روډ د کلام موږ خواهشه چې کلام وګورو که نه ما تقریبا کم کال سیلاب راغلو په کال کلام ته تلم بیا نه یم تللی او د روډ په کار دی روډ خو اول جوړ شي دغه او الله دې وکړي چې زمونږ چې کوم د نوې پښتونخوا واده شوې وه چې هغه په نوې پښتونخوا کې چې دا 15 کاله برابرېږي اخري کال دی الله دې کړي څه فنډونه باقي بچ شوي چې هغه په دې باندې ولګوي او داسې زمونږ دا چې کوم د سیل سپاټي ځایونه دي دا دې محفوظ کړی شي چې د دنیا د نړۍ نه ګوټ ګوټ نه خلک دلته راځي چکرې وهي مونږ هلته نه ځو هغه مصنوعي څیزونه دي دلته د قدرت هر څه جوړ کړي دي السلام علیکم وعلیکم السلام نور مې ښه دی شکر الله څه څه در باندې وخوړه دا راته ډېر زیات سامان مو د درې څیزونو نومونه واخله چې مونږ داسې د خوله کې اوبه راشي ګډانه مو خوړل چاولې مو خوړلې سیخونه مو خوړل داسې ډېر شیانه مو خوړل ډېره مزه دوی سره هم د پېښور نه راغلي او موږ د پېښور نه راغلي یو جي څه ملګري دا جمرود دي زموږ څه د پېښور دي حیات آباد او څه د رنګ روډ یو زه د کوم ځای زه د رنګ روډ یم رنګ روډ خو پوره رنګ روډ دی که نه نو روډ دی دا ګلبهار فرسټ هغه چې کوم راځي که نه درخانۍ یا چوک نه دی خو د ازرخاني چوک چیک پوسټ چې دی بالکل دوه چیک پوسټ دي بالکل بالکل همدا ځای ګول چکر چې دی بالکل همدا ځای دی بالکل همدا ځای اختر له مو ولې چکر ونه وایو اختر له خو بس ډېر زیات رشي دې وجې نه او روټ مسلې دي او بس خپل کور کې هم تېر کړو 2-3 ورځې د هغې نه پس موږ راوتي یو د اختر په 15مه راوتي یو داسې ډېره په ابټاباد باندې داسې په ناتیاګلي باندې داسې راوتي یو ناران کا یاده زموږ خوځي خو ما ته پته نشي محسوسېږي تا د ګډانو نوم واغشتو ډېره ښه ده وروره پولیس ته به څه پیغام لري چې د دې خاورې ته مطلب چې کوم سیلانیان راځي څه پیغام لري ټول ته پیغام همدا دی څونه چې دي چې هغه د سوات ته راشي خامخا نو ډېر ښایسته ویو دی ډېر ښکلی ځای دی سوات کې بیا خامخا بیرین سیټ ته کالام سیټ ته دا بره چې کوم شو که نه نو دا ډېر ښکلي ځایونه داسې ونیو دې خوا دي نه داسې مې ویلا یا سین هلته کالام نه راځي ډنه پورې چې کوم دی ماشاءالله ټول ښکلي ویو دي چې کوم منګورې نه شروع کېږي نو دې ځای نه دې خوا راځي ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي ډېره مزه کوي نو هر یو کس ته پکار دی چې خامخا دې ځای ته راشي چکر مننه کوم را سره ملګري د پېښور د سیمې نه راغلي وو او اړه مې ترنه خفه شو ډېر زیات ځمکه داسې ونه خوځېده هغه دغسې و چې ځان لی چې کوم دی نو خوراکونه یې وکړه بهرحال خو تاجون لالا ته به دغه تاجون لالا اکثر لا چې کوم دی زموږ بیا خواهش پوره کړي ګډانو مډانو کیسې میسې کوو نو د افریدیانو ښه نمایندګي وکړو را باندې کیسې کتارې ټولې وکړي مخکې ځو نورو ولس سره هم خبرې ترې کوم چې خلک څنګه طریقې سره د ژوند نه مزې اخلي او بیا خصوصا د دې خاورې نه مزې اخلي دلته چې کوم دی سیل سپاټې راغلي دي ما سره اوسه دې کتونکو یقینا ملګرو سره خبرې اترې کولې دغه و چې دوکانونه خوراکونه هغې نه پس سیلانیان او پس د هغې نه چې دی وګرځي راوګرځي نو بیا به انتظام والا د شپې به څوک کوي یقینا یو دغه پکار دی د هغې دپاره یو چت هم پکار دی او دغه چت چې کوم دی نو دلته چې کوم مقامي هوټلې دي دی هم هغې ته چې کوم دی نو خپل سروسز ورکوي دی سره به هم خبرې کوي اکثر نه خلک ګیلې معنی کوي خو ګیلې معنی دغه چې هغه مونږ اورېدلي او په ښکاره باندې ترنه تپوسونه کوو چې یاره مختلف ګیلې معنی هم کېږي چې یاره بیا کله سیزن راشي نو دی بیا د بهر نه کوم سیلانیان ملګري هغوی بیا داسې ریټونه میټونه هغوی ته سیوا کړي نو دا خیر دی لږ به جایز کسی کتارې به کوو السلام علیکم وعلیکم السلام عمر مې ښه دی بالکل ټیک ټاک جی مزاجونه ښه دي ټول ټیک ټاک دي لالا د دې ځای کې پیدا شوی کنده بل ځای نه راغلی زه دې ځای کې پیدا شوی څومره عرصې نه مو کاروبار شروع دی ټول مخکې خو به زه د افغان چینل ډېره شکریه ده کوم چې هغوی دلته کې بحرین ته ډېر راغلو او زموږ تپوس یې وکړو جی سیلانیان راځي له خیره سره تاسو ورته چې کوم دی نو فیسیلیټي ورکوئ خپل سروسز ورکوئ بعد سیلانیان ګیله کوي ولې کوي یو کس نه کوي نو هغه ټول یو طبقه به پوره ورسې یو هغه اداره ورسره پوره بدنامه شي د هغې بیا نیګیټیو امیج راشي څه پکار دي ستاسو خپل کمیونټي ته سر دا هوټلې چې دي دا صرف
دا د کال لپاره څوک یې په رینټ واخلي څوک یې په دغه واخلي بلډینګ جوړ کړي په هغې باندې ډېره لاګت راشي نو د هغې مسله دا ده چې په د دې هغه اخراجات پوره کول دي او دا اخراجات په کال کې زمونږ دا صرف یو 3-4 میاشتې چې دا په هغې کې موږ کور کوو ورنه دا به ټول په لاسس کې ځي چې په لاسس کې لاړو نو ته به د میلمه څخه خدمت وکړي ته به د میلمه مطلب ستاسو مخصوص سیزن او هغه سیزن دا ده چې بالکل کتونکو دا یو ډیټرنینګ پوینټ دی چې بای پورا کال خو مونږ د 2-3 میاشتو ته ناست یو نو ظاهري خبره چې پورا کال مونږ د جیب نه لګو دلته مطلب ایکسپنسز هر څه کېږي نو هغه 3 میاشتې چې نو هغه مونږ خپل سروسز برابرو دا راته وایي چې بعض اوقات مطلب سیلانیان راشي لکه مونږ کوشش کوو بیا خو د پښتو وطن دی دا سوال به ځکه کوم چې پښتو وطن دی که نه نو مونږ به بیا د هغې سره رویه داسې کوو چې هغه زمونږ د پښتنو د خاورې نه یو ښه تصویر بهر ته وښیي وران تصویر ښودلو والا ډېر دي ښه تصویر ښودلو والا لږ دي څه پکار دي څه زمونږ څه رول جوړېږي زمونږ څه کردار د ټولو نه خو مخکې موږ د دیو ډېر زیات خدمت کوو مطمئن کوئ لکه هر یو دلته کې تقریبا 17 هوټل دي داسې VIP هوټل دي چې ٹھیک تا کالام کې 320 هوټل دي ٹھیک ته چې دلته کې میلمنو داسې رش شي چې هغوی په خپله وایي چې موږ له د بیډ په ځای میټرس راکړه خو موږ دلته کې تاسو ځان سره وساتئ نو هغوی ضرورت چې دی هغه موږ په هر قسمه پوره کوو او هېڅکله به تاسو ته دا شکایت د بحرین د هوټل نه میلاو نشي چې د میلمنو سره د وزټر سره زیاتی کړلی سره سامان قیمتي سامان پاتې شي میلمنو یا نور داسې څیزونه وشي نو هغه څه طریقې کار کوي باقي خو تاسو د پښتنو معلوم دی چې دا یو امین خلک دی امانتدار خلک دی او دوی چرې په امانت کې خیانت نه کوي دا خو یو ډېره مننه کوم ډېرې ښایسته خبرې لالا وکړې ډېرې ژورې خبرې وکړې او په دې کې هېڅ شک نشته چې مونږ چې کوم دی نو کومې خبرې لالا وکړې په دې باندې مونږ پوره عمل هم کوو او دغسې مونږ د پوره ولس ته پوره نړۍ نه چې کوم ځای نه سیلانیان راځي هغوی دپاره دغه ټول فیسیلیټیز ورکوو مخکې ځو نورو خلکو سره خبرې اترې کوو ما سره اوسئ جی کتونکو یقینا په بازار کې او بازار داسې ختمېدو والا دی نو پوره بازار کې چې کوم د بحرین بازار و په دې کې وګرځېدو د دې ښکلاګانې نندارې هم درته وښودلې په بهر د ډرای فروټ دوکان ته راغلي یو او دلته کوم سیلانیان راځي نو اکثر لا په بیا ترې نه کور کې مونږ تمې هم کوو که نه چې بهی سیل له تللی وي څه د ځان سره راوړي څه مخصوص ځای ته لاړ شي مشهور ځای ته لاړ شي نو د هغه ځای سوغات هم ضروري چې بهی بابا دې تش را نه شي ځان سره یې خامخا څه نه څه راوړي دلته هم د ملګري سره به پوښتنې کوو چې د دې چې څومره ډرای فروټ دی آیا د دې چې پیداوار پکې څومره دی او د کوم کوم ځایونو نه راځي السلام علیکم وعلیکم السلام ورور مې ښه دی شکر دی الله ټول مزاجونه برابر شکر الحمدلله ورور دا راته وایه چې پیله سر کې دلته څه پیدا کېږي په دې سیمه باندې په دې خاوره څه پیدا کېږي دلته غوڅه کې غوزان ډېر پیدا کېږي او د تور املوک راځي او د بونیر سیوان راځي او شات راځي که نه او دا نوی غوڅ چې کم دی که نه نو دا د 14 اګست نه په شروع کېږي دا د دې د خاورې پیداوار دی دا د دې خاورې لپاره بحرین نور څه څه څیزونه د کم کم ځایونو نه د ډرای فروټ چېرته نه راوړئ نور چې څومره ډرای فروټ دی د افغانستان د علاقې نه ډېر راځي لکه میوه شوله کابلي بادام شو که نه او د آسټرالیا د نازکه بادام چې د آسټرالیا نه لکه زیات فروټ چې د افغانستان نه راځي او پسته چې د ایران نه راځي او بیا د چنغوزی چې د ډرای فروټو باچا دی او دا سکه ټول چاینا والا پاکستان نه اوچت کړو نو په دې وجه ګران دی چنغوزی د ډرای فروټو باچا دی غوزی ولې دا چنغوزی چې دی اکثر کې بار ایکسپورټ ډېر زیات دی که نه چې بار ایکسپورټ بند شي نو دلته مال ارزان شي لکه فصل کم دی او مانګ زیات دی سمه ده نو څه خلک زیات نن سبا څه زیات خوري یا څه وړي د څه څیزونو زیات سیل کوي یاره دلته خو دا پسته ډېره خرڅېږي او غوزان خرڅېږي بادام خرڅېږي او دا چکلیټونه مکلیټونه دا شي نه چنچورې خرڅېږي چکلیټ دا ایران والا مکلیټ نوم دی ماغه مکلیټ چکلیټ بل څه څیز دی مکلیټ هم دا چکلیټ یو بس چکلیټونه مکلیټونه مېلمانه هم راځي ډېر شوق سره بس ما اوس خو سوات کې ډېر امن دی او بس فوج پروت دی نو ټول پنجاب خلک هم ډېر په خوشحالۍ راځي چړه دې پسه ساتلي که نه تیزه چړه خو بس موږ د پېښور ریټ دی جي موږ دا سودا دې خاطر راوړی چې پېښور کې ګرمي ده او دلته خرڅه شي موږ 6 کالو نه دلته راځو او ډرای فروټ روزګار کوو خوشحاله اوسئ جی کتونکو یو داسې
په پورا مارکیټ کې په دې پورا زه به وایم چې په دې پوره بحرین کې یو خوږ دکان کې ولاړ یم او داسې خوږ دی چې یقین وکړه که یو ډبه هم ترنه داسې د چا خبره کولاو شو نو هر څه به خواږه خواږه شي زمونږ خبرې به هم ورسره خوږې شي زمونږ سره چې څومره خلک دي دا به هم خواږه شي زمونږ خویونه به هم خواږه شي هر څه به خواږه خواږه شي خو ستاسو خوله کې به اوبه راشي نوره کیسې نه کوم ما سره شات والا ماما دی نیغ نیغ راته ګوري دې سره خبرې ترې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی ښه دی ښه یم او اختر دی مبارک ستاسو مبارک شي ته راته د کوم یو اختر تیر شوی اختر صحیح ده ملګري ډېر وړاندې ستا ما ته دې ته به خامخا اختر مبارکي وایي اختر مبارکي به ورته خامخا ورکړې وایي دی چې چا څوک ول اختر مبارکي ورکړي یو ډبې ورسره فری په اختر مبارکۍ کې ورکوي مړه دا خو هسې دروغ خبره ده هسې لګې ده صحیح ده دا بیا دی دروغ ویل صحیح ده ورور مې د کوم ځای دی پېښور پېښور یا پېښور او که نه پېښور کې کوم ځای سرګي ګیټ سرکۍ ګیټ هسې ګیټ نه څومره لږ ماډر خوا ده هغه لاندې چپس والا چې ولاړ دي معله بازو چپس والا پېژنې ولې نه پېژنې شیخ هغه پیدا ماما پېژنې پیدا ماما پېژنې هغې سره چې بره وخېږي دې ګوټ کې دی بلو والې واه هسې ګیټ سره دې ګوټ کې دی بلې دې خوړلي دې نه کي خوړلي دي دې دې نه کي خوړلي دي خوړل دي چپس څنګه یو شات چېرته پیدا کېږي شات چې مردان او له 400 نه و ما اورېدلي ګبین کې پیدا کېږي تکرک نه ما اورېدلي ګبین کې پیدا کېږي ګبین کو خو پیدا کېږي خو راځي نه نامې راته ویم شات کم کم دي مطلب د نری شات غټ شات ډبل شات دیسی شات اصلي شات نری داري یو داري مطلب نوم شته او شته دا اصلي شات یو بڑا بیری والا شات یو بیری والا شات یو سپیرکۍ ده یو پلو سره کوم یو شات ډېر زیات ګران دا هغه والا نرو مچو والا چې تا نه چې کوم ټایم زه اخلم تا نه هر څه هېر شي نرو مچو والا ګران دي نرو مچو والا کم شات دي 1400 والا 1400 والا کم شات دي دا دي نوم یې څه دی شات خو یې نوم دی خو خصوصي نوم یې څه دی مطلب د بیرې شات د بډبیرې شات کم یو شات خالص شات خارۍ شات خالص شات اصلي او دیسي شات به مونږ څنګه پیژنو دکاندار ماما خو به راته وایي چې اصلي شات دي خو پیژنو به یې څنګه چې اصلي شات کم یو دي او دیسي کم یو دي اصلي شات خو دا کوم چې دي چینې والا چې کم نه وي او چې پیژنګلو به یې څنګه کوو استادجي دیسي هغه چې چینې پکې استعمالېږي اوهو نو چینې خو پکې چې کم نه نو میلاو شي نو ښکاري خو نه که نه پیژنګلېږي چې دی که نه خیره نه ګوته چې پکې چیني چې واځي اوبه چې پکې واځي دې سره چا جام کېږي ډېره مزېداره خبره کوي کتونکو دا ډېر ښایسته انفارمیشن دي څنګه چلو شي دیسي شات څنګه پیژندګلو کېږي لکه ګوته چې پکې وي داسې خیره نه ګوته تارکولو سره ګندکو بیا پکې و نه لکه داسې نه که نه لکه بس ستا لاس وینځلي هغه پاک شي ته پکې ګوتې پاته درته نه یو ګوته پکې وي او بس هغې سره ګنده شي ناګهانه زما لاس شاتو سره ولګېدو مړه خراب شي او چیني چې هم پکې واچوي شات به څنګه خرابېږي شي ډیمیج شي څنګه کم ځای نه بس ملاوټ پکې وشي ما اورېدلي دي چې اوبو کې خلک شات واچوي هغه چې پکې ملو شي او چې پکې حل شي نو بس هغه اصلي شات دي او چې پکې کینی یا جیمې کې چې کم شات نه دغه کېږي جم کېږي نو هغه اصلي شات دي څنګه چل دی اختر مبارکي مې در کړې وه که ډبې به کم یو راکړې اوس راته دا د یو خبره کوم جس نے ملاوٹ کی وہ میں سے نہیں ہے جس نے ملاوٹ کی وہ میں سے نہیں ډېره ښایسته خبره وکړه مزېداره خبره وکړه حدیث یې وویلو چې یاره بهی چا ملاوټ وکړو چا دوکه وکړه بهرحال هغه مونږ سره ګبین دې هم ساتلی ګبین دې ساتلی ښه مچۍ پکې شته مچۍ پکې نشته صحیح ده دا خورو که نه د وباسې چمچې ممچې راوړې چې دا ټول وخورو صحیح شات خورو او شات چې کوم دی نو ګبین به خورو که نه دا راوله دا اصلي ګلاو که نه یار اصلي هم بس دا دي که نه هغه وایي دا د پاڼې اصلي دی هغه وایي دا د پاڼې اصلي دی
ماما اصلي شات کم یو ها موږ سره خو د سواد د سپیر اصلي دکاندار ته په دې ډېر ښایسته خبرې وکړې ضرور مطلب په ما ورسره مذاق کولو په خندا کې ښایسته خبرې وکړې په دې باندې عمل کول پکار دي اخري خبره بهترینه خبره چې بھائی چا ملاوټ وکړو هغه چې کوم دی نو هو هم څه نه وي بالکل هغه زمونږ نه دی بالکل جی شاید کم دي کم ځای نه راځي د دې خاورې نه څه شاید راځي یا که د بل ځای نه راځي او د دې خاورو کې خو ګل ډېر زیات دی او دلته سپرکۍ ګل هم ډېر شته دی او پلوس هم شته دی که نه نو دې ځای کې دا پلوسه او سپرکۍ شات ډېر نور دا د بیرې شات دي دا د پنجاب نه او د کرک نه راځي نو دې کې چې کوم دا سپرکۍ شات دي بیا پکې دا دي دا د سواد د خپل شات دي دا ګبین مبین هم دننه او ګبین هم پکې یا کږ هم پکې څوک ګبین والا پکې غواړي او څوک بغیر د ګبینه غواړي که نه څوک غواړي ګبین والا راکړه نو دا ورسره ورکول دا دغه له ډېر ښه دي دا مسوړو له ډېر ښه دي دا ورونه نه دي دې لپاره بیا ډېر ښه دي دلته خلک کم شات ډیمانډ کوي زیات ډیمانډ کم چلیږي نو دلته خو کم خلک راځي نو زیات تر د پنجاب خلک راځي نو هغوی غواړي چې یاره موږ له د سواد شاتر پکار دي ولې چې دا پلوسه او دا بیره په ارض کې میلاویږي او داسې شات چې کوم دا د سواد سپیرکۍ شات دي دا یو ځای کې هم نه میلاوي دا صرف سواد کې میلاوي د اصلي او د دیسي شات پہچان به څنګه کوو د اصلي شات خو زه تاسو ته یو ښیم دا پہچان دا تاسو وګورئ کله چې دا دیسی شات دي نو هغه تار کوي او دا اصلي شاتو چې دا خصوصیت دی چې دا دغه کوي دا تار دغه کټ کوي جدا دغه کټ کیږي صرف د اصلي یو نښه دا ده او نورې طریقې بیا ډېرې دي ضرور هم پوه که سبا ته نه څوک پوښتنه کوي نو چې بیا درته دی ورته خیرن ګوته نه چې خلک ورته لاسونه خیرن کړي بیا کیسه ګډه وډه انشاءالله دا بیا انشاءالله بیا ته دروغ ویلې نه ما خو داسې څه ویله چې لاس وګوینځي د خطۍ نه لساس ولګېږي شات خراب شو شات ډیمیج شي په تا حرام شو شات حرام نه شو خراب شو ډېره مننه کوم وروڼه ورسره وروڼه چې کوم دی نو څه نه وتې د کار نه ووته شات د کار نه ووته ته هم ورسره د کار نه زه نه یم وتلی لاسونه دې ګنده نه شو ګنده لاسونه سره به خوراک کې نو کار نه به وځې بهرحال مخکې ځو نورو خلکو سره خبرې اترې کوم سره جی کتونکو تاسو کتو نننې زمونږ افغان آنلاین او کوشش مو دغه او هڅه مو دغه چې سټوډیو نه لږ بهر راوځو او تاسو ته د ولس او بیا د دې پښتني خاورې ښې نندارې ښکلاګانې درته وښایو یقینا تاسو به نن د بحرین د بازار چې کوم دی نو خوندونه نندارې او د خلکو ژوند د خلکو مستی سیل سپاټې دا ټول به مو کتلي دغه ده چې دغه پوره بازار چې کوم دی نو دلته انډ شي دلته نه چې کوم دی نو کالام تقریبا 40 کیلومتره دی خو 40 کیلومتره دی دې سره چې کوم دی نو دا لاره دیزې پورې تر بحرینه پورې بالکل ټیک ټاک دا مزیداره لاره ده خو دلته نه لاره چې کوم دی نو هغه ګډه وډه شروع شي د هغې د وجې چې کوم دی نو ډېر سیلانیانو ته ډېر زیات تکلیف وي مختلفو حکومتونو چې کوم دی نو هغوی په خپل دور کې په خپل وخت کې وعدې کړي دي چې موږ د سیل سپاټې د سیلانیانو دپاره به چې کوم دی نو ښه فیسلیټیز به پیدا کوو نوی خیبر پښتونخوا به جوړو الله دې کوي چې کومې وعدې شوي دي چې هغه د دې حکومت په دور کې هم په نوې پاکستان د نوې د پښتونخوا کې چې کوم دی نو د هغه خوب هم پوره شي او هغه په دې کې بدل شي خپل قربا سید عدنان شاه ته ورکړئ اجازت د لوی الله په امان